نو ډېره موده پس ډاکټر صاحب ته کېږو حیاته خدای دې مړ مه کړه اورې السلام علیکم ګرانو ملګرو کرن خان یم او دا وخت زه فکر کوم چې د دنیا په ښکلي ځای کې یم ما چې څومره هم وطنونه لیدلي دي که هغه نیوزیلینډ دی او که اسټرالیا ده او که انګلینډ دی هغه په خپل ځای هغه خلکو دغه خپل وطنونه سنبال ساتلی دي خو نن زه د بونیر په هغه ښکلو غرونو کې یم په ملکا کې یم دا وخت د حیات خان ورلډ ملګرو دپاره لګیا یو د بونیر په لاره باندې روان یو ډېر مزیدار غرونه ډېر ښه ماحول دی د عبدالله بابا چایه کې دوی وایي چې مابڼ ته روان یو مابڼ طرف ته ځو ګورو دا مابڼ به مونږ هم ووینو تاسو ته به یې وښیو دا د امبېلې غرونه دي هلې بونیر ته راورسېدو د خیره سره ارشاده اوخ وګوره دا امبېله ده ښه او د امبېلې په هکله یو مشهوره ټپه ده وایي د امبېلې ګیدړ ساربشو خوراک یې څه و د ګوره و لړمونونه دا د هغه غذا واقع په دغه ټپه کې راګیره ده چې انګریزان راغلي وو دلته غذا شوې وه بیا دلته پکې مړي پراته وو نو دا ټپه د وخت سره او د هغې موقع مناسبت سره دا د چا د خولې نه وتي په کتابونو کې ژوندی ده د امبېلې په لاره د مابڼ طرف ته زمونږ سفر روان کړی دی خدای دې پکې خیر واچي دا د بونیر لاره ده او دا یې غرونه دي دا یې ونې او بوټي دي دونه ښایسته ځای دی ملکا کې یو ملکا کې داسې ښایسته ځای دی مړه حیاته داسې ښایسته ځای ما سوات کې مې کتلی دا زما خیال د نګری و دا کلی او دا ملکا ته روډ تاو شوی که نه ملکا په روډ خانه روان واه واه واه
چې فیصل خان مونږ زری کو د ځان سره واو لیاقت دیات په خیری پرې چې پس کېږي د دغه د ملکا غرونه دا ښکلي نښترونه دا د مونږه ملکا ته راورسېدو دلته کې زمونږ ډېر تکړه ملګري دي د هغو ځای ته راورسېدو انجینر صاحب دي دا د ملکا باچایان دي ډېر تکړه مزیدار ملګري هغو مونږ ته منتظر دي مخکې به بیا ګورو چې چېرته ځو ویلکم ټو ملکا السلام علیکم جی ډېر د الله کرم دی جی السلام علیکم جی السلام علیکم ډېر د الله کرم راځي ټاپ چې دا سهاده دی جی دا پاسه ټاپ نه دی دا دې ته په هریپور دی دا بنیر دی او دا طرف کې سهاده اوس به مونږ کم ځای ته ځو اوس به دا پر ټاپ نه دی جی دا سپین کور چې دی نه بره دی نه 9 کیلومتر بره السلام علیکم ګرانو ملګرو کرن خان یم او دا وخت زه فکر کوم چې د دنیا په ښکلي ځای کې یم ما چې څومره هم وطنونه لیدلي دي که هغه نیوزیلینډ دی او که اسټرالیا ده او که انګلینډ دی هغه په خپل ځای هغه خلکو دغه خپل وطنونه سنبال ساتلی دي خو نن زه د بونیر په هغه ښکلو غرونو کې یم په ملکا کې یم دا وخت او د باچا د لیپځای کې یم دا خورشید باچا را سره ولاړ هم دی او د خورشید باچا ذکر مې د هارون باچا محترم دی د خولې نه اورېدلی دی نو ډېره موده پس راته دغه موقع میلاو شو چې دې ښکلې سیمې ته راشم په لاره مې هم ویډیوګانې کړي دي او دا ځای داسې دی چې دې ته روح افزا به ویل غواړي که نه روح به دې پکې خوشحاله دا ملکا ده په لاره باندې مونږ امبیله هم ولیدله دواخان صاحب را سره هم ولاړ دی او شاته مابڼ دی دغې مابڼ ته هم اوس مونږ ورځو خپل کار هم کوو زمونږ څه د ویډیو شوټ دی په هغې په حواله باندې به هم خبرې کوم وخت په وخت باندې او د مابڼ په هکله باندې یوه ډېره ښکلې ټپه د پښتو په ټپو کې ما له مخې له راغلې وه او بلا ملګرو ته به معلومه هم وي چې دا واڼه ستا د یارۍ ټس دی دا واڼه ستا د یارۍ ټس دی او که په مابڼ کې واورې خورم له تندې مرمه نو نن به مابڼ ته ځو مابڼ به درته مخې یم او د باچایانو سره به ناسته هم کیږي او زه خو د دې ځینه دونه زیات متاثره شوم چې اوس خو را سره وخت لږ دی چې کله پېښور ته لاړ شم او هم په دې هفته کې زه کوشش کوم چې بیا دلته یو څو شپو له راشم او دغه ځایونه چې مونږ تاسو ته ښیو د دې
ونو دا ښکلاګانې او د دې ځي دغه ورشوګانې او د دې ځي دا ولس نو په دغه نیت درته ښیو چې تاسو هم راشئ د بونیر د غرونو ته تاسو هم راشئ که تاسو د کراچۍ نه راځئ که د اسلام آباد نه راځئ که د کوهاټ نه راځئ که د پېښور نه راځئ که د سوات نه راځئ راشئ خو په شرط د دې چې داسې کارونه ونه شي څنګه چې په ملم جبه کې وشي یا په کالام کې وشي یا په مري کې کېږي ګندګیانې خورې شي بدرنګیانې وشي دلته چې راځئ د دې غرونو د دې سیمو د دې کلو خپل روایات دي په هغه روایاتو باندې پوه شئ راشئ دا میلمه دوسته خلک هم دی میلمستیا به هم کوي عزت به هم کوي مینه به هم درکوي حفاظت به هم کوي خو په شرط د دې چې د دې روایات مجروحه نشي نو دغه یو خواست تاسو ته کومه د راتګ چې خامخا راشئ د لیدو ځایونه دي تاسو به په دغه لاره زموږ دا ویډیوز کتلي هم وي نورې درته هم ښیمه خو په دغه یو شرط راشئ چې دلته کې د دې روایات درنه مجروحه نشي نو خدای هم راته لره انشاءالله دغه ټولې علاقې او دا مابړ نه ته پوره خیمه را سره اوسئ نه دی خو ستاسو سره تقریبا ډېر ټول غونډه کې سوچ لرو په ډېره کې پیرې وخورین ده او وایي چې چر دیم نه خوري یا پاره مې زوم نه خوري دا اوس مونږ د ملکانه ځو د مابڼ په طرف باندې دلته چونکې دا واړه ګاډي نه ځي موټرې نو باچا د ډاکټر څنګه راوغوښتو ګورو چې قاري صاحب هم څنګه رسوي بره مابڼ مخکې نه راځي یو کس کوي باچا دي زموږ سره باچا راځه ډېره موده پس ډاکټر ته کېږو حیاته خدای دې مړ مه کړه حیات دپاره لګیا یو یاره نو څه وکړو غرونو کې څه کم شته